د کابل کندهار لار چې یو وخت پرې تیرېدل د زمري زړه غوښت. هغه جنجالي او له خطره ډکه سلګونه کیلومتره اوږده لار چې د تیر حکومت پر مهال پرې د ناامنۍ ترڅنګ وسلوالو غلو هم خلک شو کول. که څه هم اوس مهال پرې د عامو خلکو ترڅنګ د پخواني حکومت امنیتي منصوبین او کارکوونکي هم په ډاډه زړه تګ راتګ کوي، د وسلوالو غلو ګواښونه هم نشته. د ترانسپورت وزارت د پخوانیو معلوماتو پر اساس پر دغه اوږده او تر ټولو کنډو کپر لار د ورځې 100,000 موټرې تګ راتګ کوي. اوسنی ګواښ یوازې ترافیکي پیښې دي چې په کال کې لسګونه افغانانو ته مرګ ژوبله پکې اوړي. د کابل کندهار لویه لار دا د کندهار ساحه ده. مخکې په دې لاره تګ راتګ له خطره ډک و، اوس فقط کنډو کپر سړک او ترافیکي ګڼه ګوڼه دوه جریان وشي.